سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو، نن درته په یوې نوې ویډیو کې هرکلی وایم، په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. خو د ویډیو شروع کول نه مخکې زموږ یاران کلیک یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بل نشانه هم کلیک کړئ چې هر اعلان تر تاسو پورې در ورسیږي. په ولاړه د دې طریقې ډېره ګټه واخلئ. د سیکس هغه طریقې چې ډېر خلک یې ډېر خوښوي، ډېر نارینه کوروالی نشي کولی او ښځه هم انزال ته نشي رسولی. او کله چې د ښځې یا مېرمنې سره کوروالی کوئ نو مېرمن به په یو میز یا ټیبل باندې اوده کړئ او د هغې پښې به په خپلې اوږې باندې کېږدئ او خپل ذکر به د مېرمنې په شرمګاه باندې وسولوئ او د مېرمنې په شرمګاه کې به داخل کړئ. دې سره د مېرمنې شرمګاه ښه راوچته شي او د چا ذکر کوچنی یا وړوکی وي او هغه د دغه طریقه وکړي، ځکه د نارینه ذکر د مېرمنې په شرمګاه کې داخل شي او د سیکس څخه به پوره خوند واخلي. او دوهمه طریقه دغه ده چې مېرمن چې کله په میز باندې اوده شي نو لاندې یې بالښت ورکېږدئ چې دې سره د مېرمنې شرمګاه ښه راوچته شي او د سیکس څخه به پوره خوند واخلئ دواړه. ملګرو، که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره شیر کړئ. دوستانو، زموږ ویډیوګانې فحشه خپرول نه بلکې تر تاسو پورې جنسي اړخه معلومات درکول دي.